په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو د کلیک په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه 15 رازونه شریکو که دغه رازونه یو خاوند ولري نو ښځه به ورسره ډیره زیاته مینه ولري. په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ دا ستاسو لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې تاسو ترې زده کړه وکړئ. خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. دوستانو په دغه رازونو کې وړومبنی راز دا دی چې ښځې ته وخت ورکول دي. دوستانو زیاتره خاوندان داسې دي چې کله د کار نه کور ته راشي نو په خپلو موبایلونو کې مصروف وي او فیسبوک، یوټیوب او نورو رسنیو کې بیخي ځان بیزي کړی وي او خپلو ښځو او میرمنو ته وخت نه ورکوي. دوستانو که دا خبره د یو ورځ یا 2 ورځو لپاره وي نو بیا خو هیڅ مشکل نشته، خو که مسلسل یو سړی دا عادت واخلي نو دا ډیر بد عادت دی، ځکه چې په دې سره ښځه هم فکري تشویش پیدا کوي او ټینشن پیدا کوي، ځکه چې هغه په دغه کور کې د خاوند نه بغیر نور هیڅوک هم نه لري او چې خاوند هم ورته وخت نه ورکوي نو ډیر زیات مسایل پیدا کیږي او ممکن د ښځې په زړه کې یو قسم نفرت غوندې پیدا شي. نو باید خاوندان په دې اړه باندې ډیر جدي شي. دوستانو په دې اړه باندې دویم راز دا دی چې هیڅکله هم د خپلې ښځې مور پلار مه کنځئ. زیاتره خاوندان داسې وي چې په وړه خبره باندې د خپلې ښځې مور او پلار کنځي چې دا ښه خبره نه ده، ځکه چې هغه د دغه مور پلار نه پیدا ده. نو کله چې تاسو هغه کنځئ او بد رد ورته وایئ نو یوه ورځ به د هغې په زړه کې هم نفرت پیدا شي او تاسو نه به ډېر زیات نفرت کوي. نو باید په دې اړه باندې ډېر جدي شئ او هیڅکله هم د ښځې مور پلار مه کنځئ. دریم راز دا دی چې هیڅکله هم د ښځې په وړاندې خپل مور پلار مه کنځئ، ځکه چې که تاسو دغسې وکړئ نو ستاسو د ښځې حیا هم د هغې نه ورکېږي او ستاسو په غیاب کې به بیا ستاسو ښځه هم ستاسو د مور پلار بې عزتي کوي، د هغوی خبره به نه مني او هغوی سره به بد او سپک خوی کوي او سپک چلند به ورسره کوي چې دا ستاسو هم د بې عزتۍ سبب ګرځي. څلورم راز دا چې ښځه په وړه وړه خبره باندې مه رټئ او هغې نه په وړه وړه خبره باندې مه خفه کیږئ، ځکه چې د ښځو زړونه ډېر واړه دي. نو باید د هغوی د هرې خبر خیال وساتئ او په وړو وړو خبرو باندې لانجې ورسره ونه کړئ او ځانونه ترې خفه نه کړئ. او پنځم دا چې هر کله که تاسو د خپلې ښځې نه خفه شئ نو خفګان تر دې حده مه رسوئ چې ستاسو ترمنځ داسې لانجې جوړې شي چې خبره ډیره لرې لرې ورسي او بیا پکې مشران کینی. د خپلې کوټې رازونه هیڅکله هم بهر مه وباسئ او هیڅ چاته هم د خپلې کوټې او د خپل منځ کې تیر شوي جنجال په اړه خبرې مه کوئ، ځکه چې په دې سره د خلکو حیا ستاسو نه ورکېږي. که تاسو هر څه مشکل لرئ په کوټه کې په کمره کې دننه یو بل سره حل کړئ، په دې سره به ستاسو عزت هم په عزت پاتې شي او ستاسو مسایل به هم حل شي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ. که غواړئ چې همدغسې ښایسته ویډیوګانې درته جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مینه او مننه. په خدای مو سپارم. د لوی الله په امان.